أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیاتونو مبارکو کې الله پاک ټول مؤمنانو بندگانو ته دعوت ورکړ چې تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ او د اسلام په ټولو احکاماتو باندې عمل وکړئ. د دغه دعوت نه وروسته چې کوم خلق منکرو او د اسلام چې څومره احکامات دي په هغې باندې عمل نکو، ایمان نه راوړو، نو د هغې باره کې الله پاک د قیامت ذکر کړی دی چې دا خلق ایمان نه راوړي، د الله پاک دعوت نه قبلوي، نو دوی د کومې خبرې په انتظار دي. معجزې خو بېشماره دوی ته ښکاره کړې شوې، معجزې یې په خپلو سترګو باندې ولیدي، ایمان یې بیا هم رانه وړو. نو دې نه وروستو به دوی بله کومه لویه نښه او لویه معجزه غواړي تر دې پورې چې قیامت قایم شي او الله پاک د وریځو په سورو کې د قیامت میدان ته راکوز شي، څنګه چې د الله پاک د شان سره لایق دي چې د هغې کیفیت هغه معلوم نه دی. او دا شان د الله پاک فرشتي راکوزی شي، د قیامت د میدان نه به غیر چاپیره ولاړي، څوک به د قیامت د میدان نه تښتېدلی نشي، څوک به چرته پټېدلی نشي، څوک به چرته پناه اخیستلی نشي، او بیا به د ټولو کارونو فیصلې د الله پاک د انصاف په عدالت کې کیږي. نو دا خلق د دغه ورځې انتظار کوي چې قیامت راشي، نو بیا به ایمان راوړي، نو بیا خو به ایمان قابل قبول نه، یا یو انسان باندې د مرګ آثار او علامات شروع شي، د آخرت منازل ورته ښکاره شي، نو دی وایي زه ایمان راوړم، دغه وخت کې بیا ایمان نه قبلیږي، او چې قیامت شي نو بیا هم ایمان نه قبلیږي، او چې نور د قبلې طرف نه راښکاره شي بیا به هم ایمان نه قبلیږي. نو دې تر دې وخته پورې چې ایمان را نه وړو، د دې د قیامت په انتظار دي چې قیامت راشي نو بیا به په هغې باندې ایمان راوړي، ځکه دغه مشرکان او د مشرکانو نور ملګري هغې د دوباره ژوندي کېدلو نه منکرو چې انسان یو ځل مړ شي خاورې شي بیا به دی څنګه را ژوندی کېږي. نو د قیامت ذکر یې ورته وکړو چې قیامت کې به الله پاک مړي دوباره را ژوندي کوي او د حساب کتاب دپاره به یې ځان ته ودروي، نو ټول کارونه به الله ته واپس کېږي او الله پاک به فیصلې کوي. په دویم آیت مبارک کې د بنی اسرائیلو د انعاماتو
او هغې ته چې کومې معجزې الله پاک ورکړي وي موسی علیه السلام ته او نورو پیغمبرانو ته او کوم احکامات الله پاک را لیږلي وو انعامات یې په هغې باندې کړي وو نو ته لږ د بني اسرائیلو نه تپوس وکړه چې دې ته څومره معجزې الله پاک را لیږلې وي او څومره نعمتونه الله پاک په دې باندې نازل کړي او بیا د هغې نعمتونو ناشکري هغې خلقو وکړله د ناشکرۍ په وجه باندې هغه نعمتونه الله پاک واپس واخیستل لکه من او سلوا تیار خوراک به راته خو چې کله یې ناشکري وکړله نو هغه نعمت الله پاک د دوی نه واپس واخیستو نو دا د دې د ناشکرۍ او د نافرمانۍ او د ګناهونو وجه وه چې نعمتونه الله واپس واخیستل نو په دې باندې به الله پاک په قیامت کې سزا ورکوي دغه شان دا مشرکان یهودیان دوی ایمان نه راوړي او ناشکري کوي د الله پاک د نعمتونو نو دا نعمتونه به ترنه الله پاک واپس واخلي او د ناشکرۍ او د کفر سزا به الله پاک په قیامت کې ورکي هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا مگر انتظار کوي ان د دې خبرې یأتیهم الله چې راشي دوی ته الله پاک فی ظللن پسورو کې من الغمام د وریځو وریځې به جوړ شي د هغې سوري به جوړ شي او الله پاک به د خپل شان سره مناسب د قیامت میدان ته راکوزیږي والملائکتو او فرشتې به هم راشي د دوی خواته د قیامت میدان ته نو دوی د هغې ورځې انتظار کې دي وقضی الامر او فیصله به کړی شي ټول کارونه وإلی الله او خاص الله پاک طرف ته ترجع الامور واپس کولی بشي ټول کارونه د فیصلې دپاره سل تپوسو که سوالو که بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه ای مخاطبه کم آتیناهم چې څومره ورکړي وي موږ هغوی ته من آیة بینه ښکاره نښې ښکاره معجزې بېشماره معجزې حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته ښکاره کړي او بیا هم هغې خلقو نافرماني کوله ومن یبدل او څوک چې بدل کی نعمت الله نعمت د الله پاک چې الله پاک ورکړی دی او د ناشکري وکړله او هغه نعمت الله پاک واپس واخیستو نو داسې شوه چې د دا نعمت په خپل اختیار باندې بدل کو من بعد ما جاءته رستو د دینه چې راغلی دی د نعمت دته انعامات د الله پاک د طرف نه راغلي دي او د ناشکرۍ په وجه باندې نعمت بدل کو فإن الله نو بېشکه الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا ان یأتیهم الله مگر دا چې راشي دوی ته الله پاک فی ظلل په سورو کې من الغمام د وریځو والملائکتو او فرشتي ورته هم راشي وقضی الامر او فیصله شي ټول کارونه وإلی الله ترجع الامور او الله پاک طرف ته به واپس کولی شي ټول کارونه د فیصلې دپاره سل تپوسو که بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه کم آتیناهم چې څومره ورکړي وي موږ هغوی ته من آیة بینة ښکاره نښې ومن یبدل نعمت الله او څوک چې بدل کی نعمت د الله پاک من بعد ما جاءته رستو د دینا چې راغلی دی دا نعمت دته فإن الله نو بېشکه الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.